کوم هیله ده چې روغ جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې غواړم چې تاسو ته د ځوانانو د مسؤلیت په هکله ځینې سپارښتنې ولرم. تاسې به یوه جمله ډېره اورېدلې وي چې ځوانان د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. دقیقا همداسې ده. اما که وغواړو دغه تیر مستحکم او د تل لپاره نیغ پاتې شي، نو ځوانان باید ځینې مسؤلیتونه وپېژني چې د هغې له جملې څخه د وخت ارزښت پېژندنه ده. وخت په ټوله کې ډېر قیمتي پدیده ده، اما د ځوان لپاره تر بل هر چا ډېر قیمت او ارزښت لري. نو کوشش وکړئ د هر کار لپاره مو پلان جوړ کړئ او هر کار مو په مشخص وخت کې ترسره کړئ، نو انشاءالله تاسې به کامیاب شخصیت اوسئ. بله مهمه مسله هغه تعمیري او لوی فکر لرل دي. لوی فکر لرل د لویو افرادو ځانګړنه ده. نو همیش کوشش وکړئ چې لوی فکر ولرئ، په ژوند کې لوی اهداف وټاکئ او د هغې لپاره لوی قدمونه او ګامونه پورته کړئ او د خپل هدف په اندازه باندې کوښښ او زیار وباسئ. یو څه مو په یاد وي چې ستاسې تعمیري فکر کولی شي چې ټولنه د شته بدبختیو څخه راوباسي. بله مهمه مسله چې ځوانان یې باید همیش په نظر کې ونیسي، هغه له صبر و استقامت څخه استفاده کول دي. بدبختانه باید ووایم چې زموږ اکثره اوسني ځوانان چې دي هغه د منفي احساساتو څخه متاثره دي. هغوی غواړي چې د یو ترسره شوي کار په هکله زر تر زر او دفتن نتیجه حاصله کړي. حال دا چې دا ښه کار نه دی. ځوان باید همیش له صبر و استقامت څخه استفاده وکړي، ځکه ځینې وخت کې د انسان څخه په غوسه کې تصامیم نیول کېږي چې طبعا هغه تصامیم چې په غوسه کې نیول کېږي انسان هلاکت لور ته بیایي. نو همیش له صبر و استقامت څخه استفاده وکړئ. بله مهمه مسله چې ځوانان یې باید په نظر کې ونیسي، هر کله چې یو کار ترسره کوئ نو مخکې له هغې فکر وکړئ، د هغې ګټې او تاوانونه وسنجوئ. همیش کوشش وکړئ په هغه مسله باندې مو چې د ذهن او زړه اتفاق راغی همغه کار ترسره کړئ. همیش کوشش وکړئ د خپل ذهن او ژبې تار مو تړلی وساتئ. ځینې وخت کې د انسان څخه داسې الفاظ وځي چې وروسته بیا پر هغې پښیمانه وي. نو کوشش وکړئ لومړی مو خبرې په ذهن کې پروسس کړئ، بیا یې په ژبه راولئ. نو بې له شکه چې دا به تاسې سره په شخصیت جوړونه کې هم لویه مرسته وکړي. بله مهمه مسله چې دا هغه ملي او لوی فکر لرل دی. ځوان سربیره پر دې چې شخصي ګټې تر نظر لاندې ونیسي، باید ملي ګټو ته ترجیح ورکړي. مثلا د خپلواکۍ ساتل، همدارنګه د قانون مراعاتول، خلکو ته د دې آیډیا او فکر ورکول یا عامه پوهاوی ورکول چې د قانون باید مراعات شي. په ځینو نورو مواردو کې باید د هغوی لپاره تعمیري فعالیتونه ترسره شي. همدارنګه د نورو افرادو د ملت او خصوصا د ځوانانو د اذهانو په روښانولو او تقویه کولو کې باید ځوانان لوی لاس ولري. په آخر کې غواړم ځوانانو ته یوه جمله ووایم چې د دې ملت هیلې او ارمانونه در پورې تړلي دي. ویښ شه زلمیه.